اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به د چات جی پی ټي انټرفیس وګورو. دا هر کله چې موږ چات جی پی ټي ته ساین ان سو صفحه څخه ته ښکاري. څنګه موږ کولی سو چات جی پی ټي کسټمایز کړو، خپله ډیټا هیسټوري دغه شیان وګورو، لکه دا منیج کړو. نن موږ په دغې په اړه به خبرې وکړو. نو هر کله چې تاسې چات جی پی ټي خلاصه کړئ یا تاسې ساین ان سئ، نو تاسو ته به داسې صفحه ښکاره سي. په دغه ځای کې تاسې چې وګورئ، دغه ځای کې دغه د تېرو ورځو د تاسې هیسټوري ده. دغه تېرو ورځو کې تاسې څه سرچ کړي دي، هغه دغه سایډ بار ورته وایي. په دغه ځای کې راځئ. بیا له دې لارې نه کولی سئ هغو تېرو ورځو کې تاسې معلومات لټون کړئ یا تا چې سرچ کړي دي غواړئ هغو معلوماتو ته کولی سئ لاسرسی ولرئ. لکه مثالا کولی سئ، لکه مثالا چې په دې باندې کلیک کې نو ته به همغې ته راولي چې تا کوم معلومات لیکړي نو همغې ته یې راوستی. لکه د تا دغه ټوله هیسټوري ده. بیا دې ته کولی سئ لکه تېرې هیسټوري ته دې اکسس وکړي. دغه تر اخره پورې ده. بیا کولی سئ لکه مثالا تاسې یو دانه ډیلیټ هم کړئ یا ډېر ډیلیټ کړئ. نو تاسې لکه مثالا د ما دغه نه ده پکار، نو زه به راځئ ګوره دلته صرف هغه راولئ، آپشن 3 ډاټس راځي. په دغه باندې تاسې کلیک کولی سئ. بیا دغه کې ته نه ډیلیټولی نه سئ، شیر کولی سئ، رینیم کولی سئ. لکه مثالا ګوره کلیک گیم ایچ ټي ایم ایل سی اس اس جاوا جی وي، دا خو د دغه نوم ده، د دغه هیسټوري. کولی سئ دغه رینیم هم کړي. لکه مثالا د دغه په ځای ولیکې گیم کوډ. ګوره موږ دا اوس رینیم کړه، لکه نوم غوندته م ورکړه. کولی سئ لکه مثال دغه وکړئ. بیا دغه ځای کې ګوره بیا لکه مثالا دغه کې راتللی سئ، تاسې ورته ویلی سئ ډیلیټ. دغه لکه مثالا موږ سلیکټ ډیلیټ یې وښو، تاسې نه بیا پوښتنه کوي دا لکه مثالا this will delete، دغه تاسو دغه عنوان ده، دغه به تا ته ډیلیټ کړي. نو تاسې به ډیلیټ باندې کلیک کوئ. اوس تاسې لږ صبر وکئ، دا به تاسو ته بیا ډیلیټه سي. دا ولو موږ سره ده، دا خو دغه د تا هیسټوري. او په دغه کې دا کلوز سایډ بار، لکه مثالا که غواړئ دغه سایډ بار کلوز یې کړې، لکه دا اوس اوپن ده. لکه مثالا ته یوه ورځ راځې غواړئ تېرې هیسټوري تېرو ورځو ته دې لاسرسی ولرې، کولی سئ سایډ بار خلاص کړې، په یو کلیک کړئ. که لکه مثالا ته یې کلوز کړې، یو نوی هغه کړئ، بیا به کلوز، دا تا ته اوس هایډ کوي، تا سایډ بار نه ښکاري، تا تېرو ورځو کې ریسرچ یا هیسټوري دې نه ښکاري. او بل موږ سره دا که دا موږ کلوز کړو رینیم نیو چاټ. په دغه موږ یو چاټ کې یو، موږ غواړو یو نوی چاټ شروع کړو. لکه مثالا لکه نوی پیج، لکه موږ مایکروسافټ ورډ کې لکه نوی پیج راولو کنټرول ان پاور پوینټ کې دغه کې. لکه مثالا که موږ نیو چاټ باندې کلیک کړو، ګوره نوی چاټ را خلاص شوه، لکه ټول معلومات بیا له سره لیکلی شو. که دغه سایډ بار کلوز کړئ، تاسو دغه د سرچ آپشن نه راځي، تا اوپن کړئ دا سرچ چاټس. دغه لکه مثالا په دغه ځای کې د تا دغه هیسټوري کې سرچ کوي، تا نه چې ورک دي. لکه تېرو ورځو کې تا تیار معلومات هغه پیدا کړي دي، په هیسټوري کې دي، خو تا نه ورک دي، تا سره ډېر دي. نو ته به راځئ دلته سرچ کې به لیکې تا چې په باره کې هغه و. لکه مثالا د ما و ګیم، لکه مثالا انیمالز A to Z په کلیک وکړو، نو موږ ته به همغه چاټ را خلاصه کړي. دا ولو موږ سره دا درې وړه. اوس به راسو دلته موږ سره چاټ جی پي ټي است کولی سئ لکه مثالا ته د پرو ورژن ته هم اکسس ولرئ، لکه پلاس. دا ګوره دا موږ اوس دا چاټ جی پي ټي لکه مثالا که چېرې موږ بیا کولی سو اپګریډ یې کړو، لکه مثالا موږ پرو ورژن ته لاسرسی ولرو. بیا دغه کې کولی سئ لکه مثالا بیا دا ځان ته فیوچرز هم لري. ګوره اکسس دا، خو دغه ځای کې ګوره دغه پلاس سي، دا پرو سي، دا د $2 د میاشتې سي، دا ګوره everything can free، هر چی شي مفته دي. اکسس لکه مثالا لیمیټډ اکسس، لکه مثالا ته ډېر شیانو ته لاسرسی کولی سئ. خو دغه ځای کې پرو سي، دا خو پلاس دا پرو ده. دا ګوره څومره فرق لري، دا 10 ده، دا 200 ده. everything can plus، هر چی شي هیڅ لیمیټ نه لري، انلیمیټ ده، هره ورځ استعمالولی سئ. لکه مثالا کولی سئ په دغه ځای کې
لږ هغه جوړه کړې، تمنیل جوړ کړي لوګوګانې، په دغه کې انلیمیټډ دي. ته نه د میاشتې 200 روپۍ ورکوه، نو تا ته څومره چې ورځ جوړوي ته یې جوړولی شې. نو که غواړئ تاسې د خپل پلان اپګریډ کړئ، نو تاسې به راځئ په دغه باندې کلیک کوئ، د کولی شئ اپګریډ یې کړئ. او دغه چې تاسې اوس چاټ جي پي ټي استعمالوئ دغه ده. او ټیمپرري چاټ، که چیرې تاسې یو ورځ راځئ دغه چې کې تاسې د کمپیوټر په اړه معلومات پیدا کوئ، خو تاسې نه غواړئ چې دغه تاسې سایډ بار یا هسټوري ته ور اډ شي، نو که چیرې ته ټیمپرري چاټ آن کړې، نو دا اوس ټیمپرري چاټ شو. دلته هسټوري ته سیده نه ور هغه کېږي. لکه مثلا که چیرې دا آن کړې وي، ته بله ورځ راسې هسټوري کې دې ګورې دا چاټ به نه وي. لکه مثلا زه ورته راسم کمپیوټر فور سټوډنټس، انټر چې وکړم، نو ما ته به اوس خو دغه معلومات خو یې راکړل. نو زه بله ورځ راځم دلته چاټ جي پي ټي سرچ کړم، چاټ جي پي ټي ته راسم، څومره چې دلته ګورم په هغه کې خپله هسټوري کې هغه نشته. ګوره دلته موږ چې وو کمپیوټر فور سټوډنټس نشته. ګوره که چیرې موږ دلته سرچ ته هم راسو، دلته ولیکو کمپیوټر فور سټوډنټ، ګوره هېڅ هم نشته، ځکه چې موږ ټیمپرري چاټ آن کړې وه. نو که چیرې موږ دا آن کړو چې هر څه چې موږ لیکو، نو هغه موږ ته هسټوري کې نه ښیي. دا خو دا لکه مثلا دې کولی شئ سرچ د ویب کې ریزن، لکه مثلا تا ته یو ریزن درکړي why is computer important، نو تا ته اوس یو دانه ریزن درکوي دغه کمپیوټر ولې مهم ده. لکه مثلا به دا کولی شئ دغه اوکې، دا به بېرته موږ راسو نیو چاټ. او بل کریټ ایمیج، ته اوس چاټ جي پي ټي کې راځئ، تا چې په کار دی، ته غواړې چاټ جي پي ټي تا ته یې عکس جوړ کړي، نو ته به دا وکړې، دا به ور اډ شي کریټ ایمیج of my pet، لکه د ما د سپي یو عکس ماته جوړ کړه، یا لکه تا سره یو حیوان په کور کې وي، تا ته بیا د هغه جوړوي. ټیمپرري ګوره ایمیج غواړې عکس جوړ کړي، نو دا به انتخابوي. سپرایز می، تا ته لکه مثلا سپرایز کې تا ته بیا دغه کې متن ورته لیکې. سمرایز ټیکسټ، تا سره ډېر متن وي، غواړې هغه ته سمرایز کړي، تا ته په وړوکیو جملو کې تشریح کړي، سمرایز به وکړي. کوډ، لکه مثلا تا د یو گیم لپاره د نور شیانو لپاره کوډ کار دی، به کولی شي دا وکړي. نو دلته نور هم دی، لکه مثلا ایمیج ګیټ اډوایس، لکه داسې نور دی. دا خلاص اوس په دغه چې کې دی داسې دا خپله پروفایل اکاونټ دی. دا تا چاټ جي پي ټي ایستی، ګوره په دغه چې کې موږ چاټ جي پي ټي، لکه مثلا که غواړئ تاسې چاټ جي پي ټي له دې لارې نه هم ور اډ کولی شئ. ما چاټ جي پي ټیز کې جي کې او کولی شئ له دغه نه ایکسپلور جي پي ټیز، تاسې څه راسئ نوي چاټ سره واخلئ، په دغه چې کې ایکسپلور چاټ جي پي ټیز کولی شئ. لکه مثلا دغه چې کې ورته ولیکې کور میکر، نو انټر چې وکړې، نو تا ته به کولی شئ په چاټ جي پي ټي کې ګوره دا به اوس دی تا ته ور اډ شي سټارټ چاټ کیو آر کوډ میکر. لکه مثلا ورته وایې د دغه هغه دې ما ته جوړ کړي create QR code for this link. نو انټر چې وکړې، باندې دغه ته اوس تاسو ته یو لینک جوړوي. نو کولی شئ لکه مثلا ته په خپله چاټ جي پي ټي کې نورې چاټ جي پي ټي استعمال کړې، نو تاسې راسئ بله ورځ دا سکین کړئ، نو تا به دغه چاټ جي پي ټي صفحې ته راولي. دلته نه هم کولی شئ چاټ جي پي ټي ور اډ کړئ دغه ځای ته. په دغه ځای کې بیا راځي ګوره کیو آر کوډ راغی، دلته دوه نورې دي، هغه دلته ګوره راغلی. او په دغه ځای کې ته هم کولی شئ دلته مای چاټ جي پي ټیز کې مای چاټ یور چاټ جي پي ټیز کې، لکه په دغه ځای کې مای چاټ جي پي ټیز کې په دغه کې دغه کومې چې تا دغه ځای کې اډ کړي دي، ایکسپلور کړي دي، نو بیا تا هغه دلته راځي ګوره ایکسپلور وکړې، نو دا دلته تاسو ته راځي. تاسو وګورئ دلته موږ ته بیا ښکاري تاسې په تېرو ورځو کې کوم ایکسپلور کړي دي، اډ کړي هم دي، بیا تا هغه ځای کې تا ته راځي. او بل موږ سره دا کسټمایز چاټ جي پي ټي له دې لارې نه کولی شئ، لکه مثلا ته یې کسټمایز کوې what should I call you، زه تا ته کوم نوم واخلم. لکه مثلا په دغه ځای کې لکه مثلا ورته وایم call me، لکه دغه ځای کې ته نوم ورکوې حفیظ،
تاسو معلومات درکوي نو تاسو به نوم دې راولي. What do you do؟ لکه مثلا ته خپل ځان باره کې معلومات ورکوي. ته چې لکه مثلا ورته لیکمه content creator. What traits should I ChatGPT have؟ لکه مثلا په دغه ځای کې لکه مثلا نور معلومات ورکوي د ځان په باره کې. چارې لکه مثلا په دغه ځای کې دا ور اډ کوي دا سي کولی شي دغه ور اډ کړي ګوره هلته ور اډ شوي. کولی شي دا کسټمایز که سیو وکړي نو تاسو لکه مثلا معلومات ولیکئ لکه مثلا یې پوښتنه وکړئ What is my name؟ نو په دغه ټکي لکه مثلا که چېرته تا معلومات ورکړل نو تاسو ته نه یې پوښتنه نه وکړې نو تا به نوم به راولي په اول ساعت کې درته وایي لکه مثلا د تا نوم به یادوي بیا به تا ته معلومات درکوي. او بل له موږ سره دا سیټنګز په دې کې کله که مثلا ته یار سیټنګونه دي چې له دې رانه کولی شي تغیر یې کړې لکه پرسونالایزیشن ته کولی شي میموري دې وګورې لکه مثلا د تېر وخت کې هسټوري لکه دا کولی شي چې کې له دې نه کولی شي کلیر لکه پاکه یې کوي بیخي. او سپیچ لکه مثلا په دغه ځای کې دغه سپیچ چې دا لکه مثلا دغه ته چې لکه وایس لکه مسیج چې ورکړې هغه بېرته چې تا ته خبرې کوي کولی شي په دغه ځای کې د هغه سړي وایس چینج کړي. که راځي ګوره دلته وایس ته راځي کولی شي له دې نه چینج کړي. په دغه ځای کې ډیټا کنټرول له دې نه کولی شي لکه مثلا خپل اکاونټ ډیلیټه کړي ایکسپورټ ډیټا لکه مثلا بل ځای ته ایکسپورټ کړي او لینکس لکه مثلا تاسې لینک شیر کړي دي هغه کولی شي لکه مثلا ته یې منیج کړي ټول ته وګورې. او په دغه ځای کې لکه مثلا د تا دغه د پروفایل سیټینګ داسې کولی شي لکه مثلا دغه ځای کې لینک ور اډ کړي د لینک ان لکه مثلا لینکس ور کولی شي ور اډ کړي د نورو لکه مثلا وګوره دغه ځای کې تا ایمیل ادرس هم راځي. او کنیکټډ اپس له دې نه کولی شي لکه مثلا نورو اپو سره ته کنیکټ شي لکه ګوګل ډرایو مایکروسافټ آن ډرایو کولی شي د دې نه ورسره کنیکټ وکړي نو ته به کنیکټ کړي. بیا په دا و له موږ سره سیټینګ او اپګریډ پلان له دې نه کولی شي لکه مثلا دغه خپل پلان چې ده دغه اپګریډ کړي لکه مثلا پلاس ته کړي پرو ته کړي لکه مثلا غواړئ په اوس تا سره فری ورژن ده غواړئ پرو یا پلاس ته یې هغه کړئ نو ته به راځې په اپګریډ باندې به کلیک کوې. او له دې نه هم کولی شي لکه مثلا چې موږ هغه ولې هغه سې لاګ آوټ سي په دغه ځای کې هم کولی شي لاګ آوټ سوې. دا و د نن ورځې درس. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي. والسلام.